دې ته وایي تعلیم. ملګرو زموږ او تاسې پښتانه خصوصا بیا تعلیم یافته صرف کنځلې به زده وي او نور به په هیڅ هم نه پوهیږي. د تعلیم په څنګ کې د تعلیم نه ډیر په فکر باندې باید کار وشي. دا نړۍ اوس فکري روانه ده، که ټکنالوژي ده د فکر په واسطه پراختیا مومي او که جنگ ده هم فکري ده. نړۍ فکري جنگ روان کړی او موږ او تاسو ته یې ټوپکې لاس کې راکړي دي. وایي دا غیرت ده او دا پښتو ده. نو بیا هم وایي ملګرو که فکر مو جوړ نه کړ همداسې به خوار او شاته پاتې یو. زما ګیله له تعلیم یافتو څخه ده، تاسو ولې خپلې جامعې ته خدمت نه کوئ؟ کوم علم چې لرئ ولې نه رسوئ؟ دا بدبختي ده. ملګرو خبرې ډېرې دي، راځئ یو ځوان ډېر ویاړلی کار کړی دی چې د افتخار وړ وګرځېدی. ویډیو تر اخره وګورئ چې دې ځوان څه کړي دي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په پکتیا ولایت کې یو ځوان د پوهنتون د فراغت نه وروسته د مراسمو د لګښت پر ځای 100 تنه زده کوونکو ته وړیا ژمني کورسونه برابر کړي دي. د معلوماتو تر مخه پکتیا کې له پوهنتون څخه یو تن نوی فارغ شوی محصل د فراغت په مراسمو د لګښت پر ځای په مرکز ګردیز تیري سیمه کې د 100 په شاوخوا کې زده کوونکو ته وړیا ژمني کورس برابروي. دغه ځوان چې احمدالله احمدی نومیږي چې څو ورځې وړاندې د لوړو زده کړو له یوې موسسې څخه د لیسانس په سویه خپله زده کړې بشپړې کړې. د دغه کورس د پرانیستې پر مهال د پکتیا مخورو دولتي چارواکو او نورو خلکو ګډون کړی و او د احمدالله احمدی د دغه نوښت ستاینه یې کړې وه او له نورو فارغینو هم هیله کړې چې د فراغت په مراسمو کې د بې ځایه لګښتونو څخه دې ډډه وکړي او د بې ځایه لګښتونو پر ځای دې دغه شان کورسونه او علمي پروګرامونه ترتیب کړي تر څو ټول ولس ته یې خیر ورسیږي. احمدالله احمدی وایي چې له دې کورس څخه موخه د هغه بېوزلو زده کوونکو د تعلیمي کچې لوړول دي چې نشي کولی په شخصي کورسونو کې د فیس په بدل کې زده کړې وکړي. نوموړي له نورو فارغېدونکو محصلینو هم هیله وکړه چې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړئ او دغه مصارف په داسې پروګرامونو مصرف کړئ چې ټولنې او ولس ته یې خیر ورسیږي. دغه کورس د 2 تنو استادانو لخوا په مخ وړل کیږي او نږدې 100 تنو زده کوونکو پکې نوملیکنه کړې چې تر 3 میاشتې به دوام وکړي. مهم پیغام بیا هم له ځوانانو غواړم چې تعلیم دې وکړي. یو تر ټولو لوی مرض چې پښتون قوم یې لري هغه دا ده چې بانډارونو باندې نه مړیږي. ټوله ورځ به دوی وي او بانډارې به وي. ولې داسې کوئ؟ موږ د نړۍ نه 100 کاله شاته پاتې یو. راځئ چې د حل لار ورته ومومو چې څنګه کولی شو خپله ټولنه له بدمرغۍ وژغورو. له مشرانو مو هیله ده خپل بچیان دې بې ځایه نه پرېږدي، مصروف یې کړئ په تعلیم باندې او په څنګ کې ورته یو هنر هم زده کړئ تر څو آینده کې له مشکلاتو بچ اوسیږي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او ډېر لنډ پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ.